که آریانزی صاحب تاسو شپږ ورځې مخکې په افغانستان کې وای او افغانستان هالند ته راغلی بیا هامبورګ سیمینار ته راغلی ولې د څه دپاره مننه جناب ډاکټر صاحب دغه سیمینار موضوع او د ذوات حضور کنه تاسو زیار او زحمت دا ټول د ما په مخ کې وو چې هر څه مې حساب وکړه نو دا مې فرض وګڼله چې افغانستان سفر لاند کړم او په دې سیمینار کې برخه څه دپاره څه مو وویل څه مو ولیدل د افغانستان په ارتباط په ډېرو اهمو مسایلو باندې ډېرو درنو پوهانو خبرې وکړې د خپلو پوهانو حضور هم د یو خاص اهمیت لري کنه چې ما کله په افغانستان کې فیصله وکړه چې سفر اعلان کړم لاړ شم په هامبورګ کې د کنفرانس کې برخه واخلم هم د دغه موضوعات او اهمیت چې له بحث په وشو لا په وشي یعنی که د ما نه وغواړي چې مثلا کوم اول و کوم دوام و دا به زما لپاره مشکل وي د ما دپاره ټول اول و ځکه ټول د موږ د ګران وطن افغانستان موږ په ارتباط و او ښه نقاط نظر مطرح شول چې دغه نه ډېر استفاده کېدای شي موضوع خو په افغانستان شریف او خاصتاً په پښتنو کې د قبیلویت ذهنیت برلاسي موضوع دی باندې ما تقریبا په یو کال کې کار کړی و هغه د یو کتاب دپاره و نن هم هغه ډېر لنډیز دلته واوره او زه یقین لرم چې هغه د حاضرینو د پام وړ وګرځي علم داسې وي چې انسانان په اول کې چې د میلیونو کالو پخوا د افرادو پیدا شول او مالندار ډېر ساده شول ډېر بېوزله شول د طبیعي آفاتو په منځ کې دې کې مالندار یو شمېر د مرګ تللي یو شمېر ژوندي پاتې شوي او بیا په د بل پړاو کې لکه ګله یي ژوند شروع شوی دی چې د انسانانو ډلې به د لمر نه د پټېدو په خاطر باندې یا د تیارې نه د پټېدو په خاطر یا د اوبو په فکر کې یا د غارونو د استوګنې دپاره دی مالندار په تګ پاتې شوي همیشه دغو نه وروسته دغه اولین پرمختګ چې بیا لیدل کېږي هغه د کورنۍ موضوع چې کله دغه معلومیږي چې لکه یو نارینه او یو ښځه باید ژوند وکړي باید اولاد ولري دا مالندار خپله د لکونو کالو د پرمختګ خبره ده بیا مالندار د لږ غټه کورنۍ شوې دغونه لږ غټه کورنۍ شوې کله کله ورونو بیا د ورو اولادونه بیا د پاپا زامن دا په لویه کورنۍ باندې بدله شوې موږ په پښتو کې غوته مثلا بیا پښه ویایو بیا ټپه ویایو چې کله دا شمېر پسې ډېرېږي دی لږ جغرافیې ته ضرورت پیدا کوي امکاناتو ضرورت پیدا کوي خوراکي موادو ضرورت پیدا کوي استوګنځۍ ته ضرورت پیدا کوي نوې سیمې نیسي یا یې ترلاسه کوي که نه بیا تر هغو پورې چې دغه د خیل پړاو راځي چې زی هم ورته ویل کېږي او خیل هم ورته ویل کېږي دغه د قبیلویت بنسټونه ټول په دغه خیل کې جوړ او دغو نه وروسته بیا خپله هم د قبیلې پړاو چې عطایي صاحب د ټبر نوم اخلي پښتنو کې او بیا د قبایلو نورې پرمختللې مرحلې چې لکه اتحادیې غوندې دي او په پای کې په کنفدراسیون بدلېږي چې لکه موږ پښتنو کې مثلا دراني او کلاني او غلزي دغه کنفدراسیون دی په همدې کې بیا دولت جوړ شوی لکه زموږ د احمدشاهي دولت او د میرویس خاني دولتونه د پښتنو په همدغسې یو پړاو کې منځته راغلي دي او د دې نه پرمختللی پړاو بیا ټول قوم وي او بیا به د اقوامو مجموعه ملت ښه طریقه به دا وي چې لکه په ورو ورو باندې دا کار وشي هر وخت چې بیړه شوې او په هر ځای کې چې بیړه شوې عاقبت یې په وینو بدل شوی ورو ورو لکه د سړکونو په جوړولو باندې چې د لرو سیمو ته موټر حرکاتو په دوکانونه جوړ شي بازاري سودا هلته ورشي د مکاتبو په جوړولو باندې چې د کتاب او معلم ورشي پرمختګ شروع شي د لوړو تعلیمي مؤسساتو په جوړولو باندې د اقتصادي پرمختګ باندې دغه هغه عوامل دي چې ورو ورو خلک خپله تشویق کوي چې د هغو پړاو نه ووځي یو په رضا ځکه هر کله چې موږ ښاري ټولنو د خشونت نه کار اخیستی چې د ولس کش کا په ځان پسې فکر کوي زه استازی یم زه پوهېږم ته ولس هم نه پوهېږي شاید تاریخي واقعیت همداسې وي
هماغه ولس غبرګون کړي.